بیا ستاسو غوښتنې پوره کړو سمه ده توجه به مو غواړم چې د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په اخلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په اخلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت راسره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم او اوږدې کیسې ته غوږ شم بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ څه وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم او اوږدې کیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د زلیخې کیسې ته غوږ شم ما ته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکړه په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو خاریه کې د باچا خبره څه ده ما په لنډه پوی که نن په منډه پوی که د الله خبره څه ده حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هېڅ سر مې په اخلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم او اوږدې کیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د زلیخې کیسې ته غوږ شم ما ته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده د اختیار شیطان له ورکړو په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده ما په لنډه پوکه ما په منډه پوکه د مولا خبره څه ده د الله خبره څه ده مننه ډېره مننه په دې به اجازه لرم چې کلمه ویم مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخي یم باران د میکایل منم زه شان د جبرایل منم زه روح د عزرایل منم سپیلی د اسرافیل منم حابیل منم قابیل منم لښکر د ابابیل منم د رحم د سوالی یم خو بیا هم دوزخي یم ادم منم هوا منم عیسی منم موسی منم ذبیح الله منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم قلم رنګه هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدي یم خو بیا هم دوزخي یم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم علي منم عمر منم صدیق منم عثمان منم د زړه نه اهل بیت منم مین په دوی بیخي یم خو بیا هم دوزخي یم او زه مونځ کوم زکات منم مولانا صاحب زه مونځ کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم صحیفې منم زواړه معجزې منم صحیفې منم زواړه معجزې منم ماران منم چینې منم ولیانو سلسلې منم ناقل نه خالي یم خو بیا هم دوزخي یم او د مصر د کوڅې کیسه د ښکلې زلیخې کیسه یوسف لیده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه د مصر د کوڅې کیسه د ښکلې زلیخې کیسه یوسف لیده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه په سور اور کې د ټال کیسه منمه د بلال کیسه کامرانه په سور اور کې د ټال کیسه منمه د بلال کیسه مین په حبشي یم خو بیا هم دوزخي یم مولانا صاحب هورشته غلمان به وي جنت کې شاد روان به وي خوږې پستي اوبه به وي شراب به وي شوده به وي په خیال کې جنتي یم خو بیا هم دوزخي یم او دوزخ به بیماران به وي سور اور لړمانان به وي تیرې به وي تور تم به وي خولې به وي زغم به وي په تمه د خلاصي یم خو بیا هم دوزخي یم اخرې باندې چې دانشه ګناه نه کوم غم د دنیا نه کوم ستم ز بچا نه کوم غنم او لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر جړا نه کوم د کبر خندا نه کوم اسلام ز د چا نه کوم بس دم په مولا نه کوم دانش ګناه نه کوم
اسلام د دنیا نه کوم ستم ز بچا نه کوم غنم او لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر جړا نه کوم د قبر خندا نه کوم اسلام د چا نه کوم بس دم په مولا نه کوم یاران وایي ولی اما بیا هم دوزخ